अस्सलाम वालेकुम। په دې ویډیو کې به موږ د په رینج میتود کې به د سټپ ارګومنټ په اړه وغږیږو. دلته زه راځم یو مثال لیکم فار جے ان رینج دې ته یو رینج زه ټاکم چې ورته وایم د یو نه تر 11 پورې. که زه چېرته 11 والم دا یو نه شروع کېږي نو تر 11 والم تر 10 پورې راځي، او که چېرته زه صفر نه واخلم تر 10 پورې نو دا به ماته بیا تر 10 پورې مکمل راځي. نو اوس چې د ماته تر 11 پورې اخلم چې 10 پورې ماته عدد پرنټ کړي، نو راځم زه دلته ورته وایم چې ته ماته دا پرنټ کړه، چې شی ماته پرنټ کړه، دا ځای ماته پرنټ کړه. نو راځم زه دا پروګرام رن کوم ګورو چې شی موږ ته پرنټ کوي. نو دلته که تاسو وګورئ موږ ته عدد د یو نه شروع تر 10 پورې دا عدد موږ ته پرنټ کړل. نو دلته راځم زه یو د سټپ ارګومنټ یو کامه اضافه کوم دلته، او ورته لیکم چې ته ماته څه وکړه، دغه یو کله چې موږ دا ځای پرنټ کوو دلته یو ذخیره ده، دا یو موږ ته یو ځل پرنټ کوي، بیا د یو باندې یو بل اضافه کوي، دویم ځل بیا موږ ته 2 پرنټ کوي، بیا په 2 باندې یو بل اضافه کوي، بیا موږ ته 3 پرنټ کوي. نو همدغسې یو موږ ته اضافه کوي او دې ته قیمت ورکوي، یو موږ ته پرنټ کوي. خو دلته زه ورته وایم چې نه ته موږ ته یو مه اضافه کوه، دغه سټپ ارګومنټ په استفادې سره زه ورته وایم چې ته ماته 2 پرنټ کړه، 2 اضافه کوه. مثلا دلته دا یو ده، دا دې ماته پرنټ کړ، نو دویم ځل چې ته ماته دا ځای پرنټ کوې نو ته به ماته یو نه اضافه کوې، 2 به پې اضافه کړې چې کېږي 3، نو ته به ماته 3 پرنټ کوې. بیا چې کله ماته 3 پرنټ کړل بیا به 2 پې اضافه کړې 15 کېږي، نو ماته به 15 پرنټ کوې. بیا همدغسې نو یعنې 2 به ماته په د سټپ ارګومنټ په واسطه په ځای په قیمت کې به موږ ته 2 اضافه کوې. نو په دې طریقې سره د سټپ ارګومنټ موږ استفاده کولی شو. نو زه راځم ورته وایم چې ته ماته 2 اضافه کوه. نو راځو پروګرام رن کوو، راځئ اوس وګورو یو باندې چې 2 اضافه کړې 3 باندې چې 2 اضافه کړې 15، همداسې 2 پې باندې اضافه کوي او همداسې مخکې ځي. نو اوس زه راځم ورته وایم چې ته ماته 3 اضافه کړه. که چېرته 3 اضافه کړي د ځای اول قیمت یو ده، یو باندې چې بیا دویم ځل ځای قیمت پرنټ کېږي 3 اضافه کړو 4 کېږي، بیا چې د ځای قیمت 4 شي بیا 3 پې اضافه کړو نو 9 به پرنټ شي. راځو پروګرام رن کوو. نو ګورئ یو باندې چې 3 اضافه شي 4 باندې چې 3 اضافه شي 9 باندې چې 3 اضافه شي نو 10 کېږي. نو راځو د سټپ ارګومنټ په واسطه موږ د جفت او طاق عدد پرنټ کوو. نو دا هم ډېره اسانه ده. دلته موږ یو نه تر 11 پورې اخیستی، دغه به زه صفر کوم، یو نه تر 11 پورې او یا هم ورته وایم چې 20 پورې. زه ورته وایم یو نه 20 پورې ما ته عدد پرنټ کړه، وبښئ 0 نه تر 20 پورې. دلته زموږ چې دا 3 نه بلکې 2، ځکه چې موږ جفت عدد غواړو. جفت عدد لپاره 0 باندې 2 اضافه کړو 2. کله چې د ځای قیمت 2 شو نو 2 موږ ته پرنټ کوي، 2 ذخیره دي، 2 باندې چې بیا 2 اضافه کړو 4 موږ ته پرنټ کوي، بیا دلته 4 ذخیره دي، 4 باندې چې 2 اضافه کړو 6. نو همدغسې موږ ته ټول جفت عدد پرنټ کوي. راځئ پروګرام رن کړو. نو دلته وګورئ زموږ عدد 0 2 4 6 8 10 12 14 او همداسې نور. نو اوس که چېرته موږ وغواړو چې طاق عدد پرنټ کړو نو صرف دغه یو به موږ 0 به موږ یو کړو. اوس دلته د ځای قیمت چې ده یو ده، ځای قیمت موږ ته اول یو پرنټ کېږي، چې کله موږ ته یو پرنټ شو دلته په ځای کې ذخیره کېږي، بیا موږ ته په دې ځای باندې 2 اضافه کېږي، چې کله 2 اضافه کړل نو 1 2 3 کېږي، نو په ځای کې ذخیره کېږي 3، بیا د ځای قیمت 3 شي دا 2 سره بیا جمع کېږي 15 کېږي، بیا ځای کې دا قیمت ذخیره کېږي 2 نور سره جمع کېږي چې 7 کېږي. نو په همدې شکل سره به موږ ته ټول طاق عدد پرنټ کوي. راځئ پروګرام رن کړو ویې ګورو. نو دلته وګورئ زموږ عدد 1 3 15 9 9 11 همداسې ټولې موږ ته طاق عدد پرنټ کړي دي. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې د سټپ په رینج میتود کې د سټپ ارګومنټ په واسطه جفت او طاق عدد پرنټ کړو. نو ډېره زیاته مننه، هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوي.